محترم ورونو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مدینه ته هجرت وکړو صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي شپاړس یا ولس میاشتې منګه منځونه بیت المقدس طرف ته کول هغې نه بعد بیا وحی راغه او کعبه دا قبله مستقل وګرځېدله بعضی خلک یو اصطلاح استعمالوي چې بیت المقدس باره کې وایي مسجد اقصی باره کې چې دا قبله اول ده دا خبره خطا ده اولنۍ قبله هم دغه کعبه ده او په دې لحاظ اوله قبله چې د هجرت نه بعد اوله قبله و دا قید ورسره ولګېدلی شي دا قید ورسره ولګېد چې د هجرت د مدینې نه بعد په ابتدا کې دا اوله قبله وه په مدینه کې نو دا بیا صحیح ده او رستو بیا الله رب العالمین حکم را لېږلی دی او مستقل قبله هغه کعبه ګرځېدلې ده دغه د تحویل قبلې مثلا سوره بقره د دویمې پارې په ابتدا کې ذکر ده منکر حدیث کېنوه بل ځای ورته د قرآن مه وایه دقه دویمه پاره دا ابتدایي ایتونه ورته ووایه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها او دغه چې څومره آیتونه په باره د تحویل قبله کې دي ورته وې تکړه شه او په قرآن کې راته وښایه چې دا کومه قبله وه چې دا صحابو هغه طرف ته لمونځ کوو نبي علیه السلام او بیا وروسته الله حکم وکړو چې مسجد حرام ته مخ راوګرځوئ په دې ټولو آیتونو کې نه د بیت المقدس نوم شته او نه د مسجد اقصی نوم شته چې حدیث د بخاري نه نه یې تللی په الله مې دې قسم وي که په دې آیتونو باندې ته پوه شې په الله مې دې قسم وي که دا آیتونه ته مانه ولګې خو یا به زه چېرته د انګریز چې کوم ایجنټ و غلام احمد پرویز د هغه هغه ګند او خرافات هغه به را نقل کې او هغه خو نه منو ته د پیغمبر حدیث نه مني نو زه د غلام احمد پرویز په ډیران څه کوم د هغه خبرې زه د ډیران خزله ګڼم دا حدیثو په مقابل کې د تمنا عبادي خبرې زه د ډیران خزله ګڼم د نبي صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثو په مقابل کې د ملتاني مولا خبرې زه د ډیران خزله ګڼم او دا چې د چا مقلدین دي هغه یهودي ګوډ زهر چې د مصر په یونیورسټو کې سبق ویلی اصل کې دا فتنه د انکار حدیث هغه یهودي شروع کړې ده دا اوس چې کوم تاسو منکرین حدیث ګورئ دا اصل کې د دغه یهودي مقلدین دي هغه دا شبهات په حدیثو باندې کړي په خپلو کتابونو کې دا شاګردان دي او د هغه یهودي نه را نقل کوي او بیا وایي علامه صاحب ډېر غټ تحقیق وکړلو غټ تحقیق یې ونه کړلو لوی زندیقت یې وکړلو په لوی کفر کې واقع شولو چې دا خرافات وایي زما محترم ورونو دغه بیت المقدس مسجد اقصی زما محترم ورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا ابو ذر رضی اللہ عنہ تپوس کئی اے دا اللہ خوگ نبی دارا توائی اول اغا مسجد ای مسجد وضع فی الارض اول پدی مخدز مکا کم مسجد دا اللہ دا بندگئی دا پار مقرر کلے شوے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی المسجد الحرام صحابی عرض کئی اے دا اللہ نبی دین بعد بیا کم مسجدو دا اللہ نبی فرمائی المسجد الاقصى ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی قلت ما بیا عرض کرو اے دا اللہ نبی کم بینہما دا دی دوان کو مابین کی سمر فاصلہ وا دا مسجد حرام نباد مسجد اقصى سمر وخبات جوڑ شوے دے دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتو فرمائل 40 سنہ سلویخ کال بعد بیا مسجد اقصى دا غین بعد تعمیر کرے شوے دے او دا اللہ رب العالمین دا عبادت او دا بندگی او مرکز او زیو زمان محترمونو یو خود مسجد اقصی زمون د خوب نبی صلی الله علیه وسلم د معراج د واقعي سره ډیر لوی مناسبت دی په دې وجه موږ مسلمانان دا ډیر زیات احترام کوو دویمه وجه دا ده ما درته ویلي چې د هجرت د مدینې نه بعد 14 یا 19 میاشتې بعد دا زمون ستاسو د خوب نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم د مهاجرین او د انصار قبله پاتې شوې ده درېمه وجه دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تشد الرحال پالانونه به نه تړل
ورکړې کیږي مگر درې مساجدو ته یعنی دا اجر او ثواب په نیت چې ته یو ځای لازم او ما ته به د مونځ اجر ډیر ملاویږي هغه صرف درې ځایونه دي نه به کوم دربار ته سفر کوې او نه به کوم بل مسجد ته په دې نیت باندې ځي چې ګینې هلته به اجر زما ډیر ملاویږي ما ته صرف درې مساجد هغه دي چې په هغې کې اجر زیات ملاویږي او د هغې دپاره سفر کول او پالانونه تړل پکار دي د الله نبي فرمایلي یو مسجد حرام دی او بل زما دا مسجد دی مسجد نبوي او بل مسجد اقصا دی په دې لحاظ دا ډیر لوی د فضیلت او د ډیر لوی مرتبه او مقام دی زما محترم ورونو بیا د هغې نه بعد بیت المقدس دا د سیدنا امیر المؤمنین خلیفه ثانی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې دا علاقه فتح شوې ده او دغه وخت کې کمانډر د مسلمانانو هغه ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه زما محترم ورونو دا د عمر فاروق رضی الله عنه امانت دی چې د امت ته ورکړی دا هغه صحابه چې هغه عشره مبشرو دا د هغې امانت دی چې د امت ته ورکړی دی دا هغوی فتح کړی اول زما محترم ورونو د هغې نه بعد بیا نسوارا راولګېدل 492 هجري کې 492 هجري چې عیسوي کالو 1099 یو زر او 99 دا عیسوي کالو چې په دې کې نسوارا راولګېدل صلیبي جنګ نه بعد هغوی دا مسجد اقصا بیرته په خپله قبضه کې واخیسته دا مسجد نوی کالا لسکم سل کالا دا د مسلمانانو د لاسونو نه په دغه وخت کې وتلی دی تاریخ وګورئ خپلو تاریخ نه مه ړندېږئ خپل تاریخ او د صحابه کرامو رضی الله عنهم کردارونه پکار دا چې دا مونږ ته یادي هغې نه بعد بیا وروستو دور کې چې کله عماد الدین زنگي رحمت الله علیه هغه بیا چې شهید شو هغې نه بعد نور الدین زنگي رحمت الله علیه او دا هغې نه بعد بیا صلاح الدین ایوبی رحمه الله تقریبا 90 سال بعد د نوي کالو نه وروستو په 1180 عیسوي کې بیا صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه راولګېده او دغه مسجد اقصا بیت المقدس دا علاقه فتح کړه او بیا دا مسجد حاصل کړلو او الته چې کله صلیبیانو دا مسجد نیولې او دې نه مخکې دا 90 کالو کې هغوی راولګېده د دې ډېر تغیرات یې پکې کړي کمرې پکې جوړې کړې د رهایش ځایونه پکې جوړ کړه نور داسې نامناسب تعمیرات یې پکې وکړه او دغه رنګه کله چې صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه راغی هغه ټول نشانات د نسواراو اول ته په مسجد کې یوه ګرجه جوړه کړې وه خپله ګرجیان ته ورانه کړه د نسواراو ټول آثار یې ختم کړه او بیرته هغه مسجد یې قایم او دایم وساتلو څنګه چې د مخکې نه دا یو مسجد او د مسجد اقصا په نوم یادېده زما محترم ورونو صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه 14 حملې کړي 14 حملې د بیت المقدس د ازادۍ دپاره هغه کړي ځان سره دا عزم او قسم کړی چې دا زمونږ د اسلافو یو امانت دی چې دا مې د دې صلیبیانو د لاس نه نه اخیستی هغه پورې به زه په حرام باندې نه کښېنم خو وروستو به درته بیا انشاءالله مختصر دا م وویم چې د عماد الدین زنګي او د نور الدین زنګي او د صلاح الدین ایوبی دا لارې چا نیولې دا غداران سوکو دا د نستوړي ماران سوکو چې دا صلاح الدین ایوبی او دا غنا مخکې دا دوه مشران د مسلمانانو دې ته نه پرېښوده چې دا ځمکه فتح شي دا فلسطین فتح شي او دا مسجد د مسلمانانو په قبضه کې راشي دا حق د نستوړي ماران دي چې دا نن پې سیاست کوي او میډیا یې ګرمه کړې ده هو اسرائیل باندې فلاني ملک حمله وکړه هو فلاني ملک دغه چې دا کوم نوم ډېر اورئ دا د مجوسو مرکز چې دی د دوی نیکونو صلاح الدین ایوبي نه پرېښوده د دوی نیکونو نور الدین زنګي نه پرېښوده د دوی نیکونو چې دا د صحابو دشمنان دي دا د ابوبکر او عمر او د عثمان رضی الله تعالی عنهم دشمنان دي دا د امهات المؤمنین دشمنان دي دا هغه غداران دي تاریخي
چې دوی همیشه په جنگونو کې په خپل میان جنگونو کې مسلمانانو باندې حمله کولې دې لپاره چې صلیبیان محفوظ شي. دوی کلم د اسلام لپاره جنگ د مسلمانانو تحفظ لپاره جنگ نه دی کړی. دا اوس لنډ وخت کې چې دوی کوم جنگونه وکړه په شام کې چې دوی څه وکړه په عراق کې چې دوی څه وکړه په لیبیا کې څه وکړه 2 کروڑه پورې مسلمانان دوی قتل کړه. اهل سنت ته د دنه دا تمه کې ساده ګله دا به ایمال بیت المقدس آزادوي ایران نه به لښکرې ځي آزادوي په قلاره کې نه 2 کروڑه اهل سنت ستا په دې یو څو کاله مخکې قتل کړه دا به تعالی آزادوي. او تراشه د دې کتابونه وګوره مشایخ ناست دي د دې په کتابونو کې د مسجد ته مسجد اقصی ویم نه دا خاصی سیاست کوي هغه د یهودو عبد الله ابن سبا فکر دی وسره یهودي ذهن دی وسره میډیا باندې تا دوکه کوي او ته ساده ګل د هغې په خبرو کې راځي. هغې وایي مسجد اقصی د سره په ځمکه شته دی نه مسجد اقصی بره په اسمان کې دی وایي راشه که تودېږي هغه مسجد اقصی مني نه دې کتابونو کې لیکلي دي د روافضو کتابونه تاسو وګورئ هغې کې هغې وایي مسجد اقصی په ځمکه نشته دا بر اسمان کې ده. نو څه شي لپاره دوی جنګېږي ځان نه لګیا سي ساده تاسو ځان نه سادهګان جوړ کړئ. دا مسلمانان هم لګیا دي هغوی ته تمغې ورکوي چې دا یې وکړه دی اوسه پورې څه وکړو سیوا د دې نه چې همیشه یې د مسلمان په ملا کې خنجر ټومبلی دی د دې نه سیوا د دې په تاریخ کې نور هېڅ نشته تشه غداري نه د دې په تاریخ دا اوږد تاریخ دی دا بیا وګورئ تاسو چې په څومره طریقو باندې دوی را لګېدلي دي او په کم وخت کې چې بیا د بر صغیر باندې چې کله په دې ټوله دنیا کې دا سلطنت عثمانیه چې ورته وایي اگر چې پای کې شرکیات او بدعت او خرافات هم ډېر خو دومره وه چې یو برای نام یو داسې سلطنت خو و چې دا مسلمانان خو به لږ راټول وو د ځان تپوس خو به یې کولی شو یو مشر یې معلوم و یو اتحادي فوج خو یې و یو اواز باندې مسلمانان راټولېدی شو. په بر صغیر کې زما محترم ورونو دلته هم د دغه مجوسو د بچو حکومت و صفوي حکومت ورته وایي دا ایران یې مرکز دوی راولګېدل د ترکو سره لاندې وتل دې دپاره پټ سازش دا و چې په دې ټوله دنیا باندې به صلیبیان او دغه رنګه د صلیب لښکرې قبضه کوي پټ سازش ورسره دا هوي او دوی ورسره لاندې وتل. او کله چې هغه تاریخ ته وګوري کم چې په بر صغیر کې دی کم جنګونه د اهل سنت سره کړي دي او د مسلمانانو سره دوی کړي دي په خپل منځ کې د جنګونو ریزلټ اخره کې دا راووتو چې یهود او نصارا یې دومره مضبوط کړو دي د صحابه او دشمنانو د خپل منځ کې د جنګونو په بنا باندې چې په دې کې نپولین راولګېده په 1798 کې هغه لاړې په مصر باندې قبضه وکړله فرانس راولګېده په 1830 کې هغه لاړ نیپال جزایر قبضه وکړله انګلینډ راولګېدلو په 1838 کې په عدن باندې قبضه وکړله او دغه رنګه په 1882 کې انګلینډ مصر باندې قبضه وکړه په 1917 کې په عراق باندې قبضه وکړله فرانس بیا لاړې په 1881 کې تونس د مسلمانانو نه قبضه کړلو او 1911 کې په مراکش باندې قبضه وکړله او دغه رنګه زما محترم ورونو اټلي راولګېدلو په 1911 کې په لیبیا باندې قبضه وکړه. ستا ټول اسلامي ملکونه تس نس شو د صلیبیانو لاس له لاړه دا د دې ځوانانو د لاسه چې دا نن په بیت المقدس بریتونه تاول دا تا سره نن هم هغه لوبه کول غواړي. دا اوس چې کوم جنګ روان دی د یهودو دا جنگ دوی کول نه غواړي دوی صرف ډرامه غواړي دا چې دا جنگ سعودي او عرب ممالکو ته خور شي او کوم چې د دوی سوچ دی ګریټر اسرائیل هغه د یهودو هغه سوچ ته یو تقویت میلاو شي او هغه پروګرام باندې دوی لګیا دی کار کول غواړي. په دې بنا باندې زما محترم ورونو دا یاد ساتئ څنګه چې دا مسجد اقصی او فلسطین د مسلمانانو مشر او زمون د خوب نبی صلی الله علیه وسلم صحابی سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه فتح کړو رستم بیا د مسلمانانو مشر صلاح الدین ایوبی رحمه الله فتح کړو په الله دې قسمی چې دا فاروق اعظم او د ایوبی بچی هم فتح کوي ان شاء الله بیا دې نه پاتې دسی په خوند مونږ ویلې
خوب درغلی که یخنیم شوی ده الکه علی مجوس دا ملک د مسلمانانو دپاره غواړي چې آزاد شي انشاءالله کوم چې د صحابو سره وفادار خلک دي او محبت کوونکي دي خو شرط دا دی اخر کې د افسوس یو خبره هغه دا ده چې اوس کم په فلسطین کې دنه تحریکونه دي دا صرف واړه واړه تنظیمونه دي هغوی دا کار کوي لګی دی دا شی هغوی روان کړی کوم چې مخلص دي اهل سنت دي اهل سنت دي اهل الحدیث دي خو په شا باندې مسلمانان چې کوم ملکونه دي دا خاموش ناست صرف دغه یو ګیره خبره ده او الله رب العالمین بر دې حکمرانانو نه تپوس کوي چې تاسو څه ذمہ داری وا او دا کوم فورم هم جوړ کړی دی چې روای او آی سی دا بس تش کانفرنس وشي اجلاس وشي د ګډانو غوښه او پولاونه پکې وخوري او قرارداد د مذمت ولیکي چې موږ مذمت کوو الکه بعضی وخت مذمت باندې کار نه کیږي په مرمت باندې کار کوي د دې يهودو مرمت پکار دی زمون نبی صلی الله علیه وسلم ورله په مدینه کې مرمت کړو کنه تش مذمت یې کوو ها مذمت خو سبب پوری کوو د دې قبایح راتله خو چې نه سمې دا نبی ولا مرمت وکړه د مذمت په وخت کې مذمت کې او د مرمت په وخت کې مرمت کې نبی علیہ السلام ورله په بنو قریظه کوم مرمت چې کړو د بنو نذیر کوم کړو د خیبر والو کوم علاج کړو دوز اوس بیا دوی له ورکول غواړي خدای د پاره شرط د مسلمانانو اتحاد دی او رب العالمین با دا هغه چانه تپوس کوي څنګه چې زمانه نبی فرمایلی الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر چانه وداغه د ذمہ داری تپوس کیږي لکه شپږکینه چې د امیر تپوس کیږي او په دې حدیث کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم ټولنا اول حکمران یاد کړی دی چې امام دین مراد امامت کبرا ده چې دا کوم د مسلمانانو مشر دی حکمران ځان ته وایي دغه الله د ذمہ داری تپوس چې مسلمانان تیکه تیکه کېدو نن رپورټ دا دی نن رپورټ 43,985 لکه مطلب 15 کسان کم سلوخ زره کسان په یو کال کې چې دی د يهودو قتل کړه او شهیدان پدې کې اکثر زنانا ماشومان سپینګيري آبادین ولا ونړولې الله رب العالمین به دا غچانه تاسو نه کوي دا ځان غټ داوی کوي دا لوی د ځان صفاتونه کوي چې موږ سره داسې ملکونه دي موږ سره داسې توره مو کړه دا داسې توره کولې شو ته توره اله وکي چې کله ته دا یو موټي يهودي لاګو نو دا اخیری ځل چې کوم تسلط دا اخیری خبره کوم اخیری چې کوم تسلط بیا دوی ته ملاو دی په فلسطین باندې دا تحریک تقریبا د نن 200-300 کال مخکې د یهودو را روانو په اخره کې بیا دی ته برتانی چې کله په ټوله دنیا قبضه وکړه نو 1918 نه واخله 1948 پورې برتانی د لپاره منظم کار وکړلو د یورپ نه او د مختلفو ځایونو نه يهوديان په زور راټول کړو او د اسرائیل په نوم یو ملک قائم کړو او د مسلمانانو د ازمکه بعضی کسانو په يهودو په پیسو باندې واخستي او د بار نه يهوديان راوسته او ته کالونیان جوړ کړل او د مسلمانانو د ازمکه ونیولا زما محترم ورونو یاد ساتئ دا تاریخ نه وګورئ 1948 چې کله راتلو 1918 نه والا 1948 پورې په دغه وخت کې شپږ زره يهوديان هغه دلته د بار نه راغلو او برتانیې دلته آباد کړو او د برتانیې په سرپرستۍ کې 292 کالونیانې هغه آباد کړې دي يهودو د مسلمانانو په ځمکه باندې جبرن قبضه وکړه دا یو غاصب او دا یو قبضه ګروپ دی د يهودو په شکل کې چې دا صلیبیانو راوستي دي او دغه رنګ دغلته کې نو زما محترم ورونو او بیا چې کله اعلان کېده باقاعده چې د اسرائیل په نوم یو مملکت قائم شو نو د دې نه مخکې دوی يهودو 70,000 خپل خفیه فوج تیار کړو چې موږ بیا د دې تحفظ کوو او شاته ټول صلیبي قوتونه د برتانیې په سرپرستۍ کې ولاړو او دغه رنګه د اسرائیل دا بنیاد په 14 مئی 1948 مې کې دا خبره مکم مشایخ الناس دي او دا خبره د بعضی نور عرب مشایخ هم کړی چې دا اسرائیل نوم ته خو ځکه بدل شو ویل چې اسرائیل خو د یعقوب علیه السلام نوم دی نو چې کله د دې مزمت سره کوي يهود دی یادې
چې خیری ورته کوي بد دعا کوي نو پکار ده چې يهود یادوي. اوس دې ظالمانو دا نوم د سیخه دی چې دا نوم یو پیغمبر دی چې یعقوب علیه السلام نو په دغه نوم باندې چې کله دوی د دې بنیاد کې خوده 14 تاریخ د مئی 14 مئی 1948 نو په دغه وخت کې 15,000 فلسطینیان د دغه وخت کې شهیدان کړي دي چې کله دوی د دې دا بنیاد کې خوده ځکه دوی راولګېده مزاحمتي تحریک شروع کړو او دوی 25,000 مسلمانان فلسطینیان هغه بیا شهید کړو په دغه دور کې او په دغه وخت کې او دغه رنګه په 1968 کې بیا د بیت المقدس نه او د فلسطین د ځمکې نه 1968 پورې تقریبا د شل کال 1948 نه 1968 پورې لکونه فلسطینیان هغه د مجبورۍ د لاسه د خپل ځمکو نه لاړه څوک مصر څوک اردن څوک شام څوک بل ملک ته لاړه او د یهودو په دغه ځمکه باندې قبضه وکړله او دغه رنګه بله اخري خبره چې هغه ډېره د افسوس خبره ده هغه دا ده د غم او د دې علمیې بعضې تاریخونه چې سړی ګوري د انسان زړه جاړي. د مصر ډېره غټه بې غیرتي هغه د کیمپ ډیوډ معاهده وه چې کله مصر راولګېده په 1978 کې د کیمپ ډیوډ یو معاهده وکړله. دا چېرته تاسو مطالعه کوئ دا معاهده مصر راولګېده په دوو خبرو باندې د یهودو سره اتفاق وکړو. یو دا ده چې موږ به خپل ډیپلوماټیک تعلقات یو بل سره جاري ساتو سفارتي تعلقات یې بحال کړو. د دې یهودیانو د دې ملک سره دا د مصر یو لویه غداري وه چې د اسلام سره یې وکړله او لویه بې غیرتي وه چې په تاریخ کې دا یو ډېره بدنامي ده چې د هغوی په لمن باندې یو تور داغ پروت دی او د هغې نه بعد راولګېده او مصر والا د دې نه بعد د سفارتي تعلقاتو نه بعد چې دې نه مخکې کوم تجارتي تعلقات د دې خطې سره بند وو هغه یې بېرته بحال کړه او دغه رنګه جنګي صورتحال چې کوم هغه ختم کړه او بل د ورورولۍ لاسونه یې ورکړه چې موږ دنیا د تجارت کول غواړي. نن سبا چې دا څومره مسلمانان ملکونه خاموش دي صرف دغه وجه ده چې تجارت مخ په وړاندې بوتله غواړي پیسه ګټل غواړي د پیسې او د تجارت او د خپل اقتصاد د وجې نه دغه د بې غیرتۍ په دې خوب باندې وده دي. او زما محترم ورونو دا اوس چې کوم 7 اکتوبر باندې د تیر کال 7 اکتوبر دا 2023 نه تر اوسه پورې دا کومه مسله روانه ده په دې کې راته وختي ما ویلې تقریبا په دې کې 43,985 دا مسلمانان د پکې شهیدان شو. زما محترم ورونو یاد ساتئ لکه څنګه چې مخکې شیخ صاحب ویلې دعا به هم کوو خو دومره ده چې دې مسلمانانو حکمرانانو باندې یو اواز هم پکار دی دې ته دا ویل پکار دي چې الله به تاسو نه تپوس کوي چې رب العالمین کله چې د الله د دین لپاره څوک بې غیرت نه کوي د الله یو بل قانون هم دی هغه دا دی چې الله رب العالمین بیا هغه خلک ختم کړي او د هغې پسې الله بیا نور خلک راولي غیرتي خلک لکه سوره مائده کې چې الله رب العالمین د هغې تذکره کړې ده او دغه رنګه نورو ځایونو په قرآن کې الله رب العالمین د هغې تذکره کړې ده چې یستبدل قوما غیرکم الله به ستاسو په ځای باندې یو بل قوم بیا راولي غیرتي. خدای امتحان دی یو ازمایش دی په مسلمانانو باندې. موږ او تاسو له دا پکار ده چې د خپل مسلمانانو ورونه په دعاګانو کې موږ یاد کړو. او بل زما محترم ورونو دا چې کوم خاص کر دا کانفرنس په کوم عنوان دی او د دې دور کومې خاص څلور فتنې دي. بله ورځ د طلباو پروګرام کې ما دا ویلي یو د انکار حدیث فتنه ده دویم د صحابه کرامو رضی الله عنهم د دشمنۍ فتنه ده روافضو دا مخ په وړاندې بوتلې ده او دغه رنګه درېیمه فتنه هغه د قادیانیت ده او څلورمه فتنه د الحاد ده. دا په دې وخت کې لګیا دی باقاعده وزرې کړي دي او دا ډېره په تیزۍ باندې لګیا دی روانه ده. خو انشاء الله تعالی همدا زمونږ ستاسو په شان دا مشایخ او دا علما کرام دا چې زمونږ سرپرستی کوي ان شاء الله تعالی موږ سره چې صرف یو میډیا ای الحمدلله دا د نبی علیه السلام میډیا ده موږ ته پرېښې ده چې هغه منبر دی او د جمعې په ورځ پې زما شیخ او هر خطیب ودرېږي دا میډیا که موږ صحیح استعمال کړه د دې فتنو خلاف دې منبر کې الله رب العالمین هغه برکت اچولی الحمدلله چې د دې منبر نه کومه فتنه راوچته شوې ده او دې منبر نه په هغې رد شوی دی هغه ټولې فتنې الله ختمې کړي دي. څومره علما کرام مشایخ چې په دې مجلس کې ناست دي او هغه خطیبان دي مساجد او منبرونه درته حواله دي یاد وساتئ الله به هم نه معاف کوي که د دې فتنو تعقب هم ونه کړلو او په خپلو منبرونو باندې د دې علمي رد ونه کړلو. الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.